بسم الله الرحمن الرحیم. بل چې کوم هغه مونږ جوړو دغه یو فکر دغه دی که نه مثلا دینې مو کوم ځای پر کور کړی و لوډ هم پخ کړی و انالایز خلاص شو که نه یوازې ډیزاین برخه ته تللی سیده لوډ کمبینیشن پخ شوی دی سیده کویک لوډ نه بله از کار وکړي دغې ډیزاین نه بیا کار وکړي اوس مثلا لوډ هغه مونږ وکړو انالایز مو کړو کله چې انالایز کې مونږ ته غلطۍ راغله له دې نه وروسته مونږ څه وغه ته ډیزاین مرحلې ته ځو ډیزاین کې مونږ ډیزاین بټن دلته کلیک کوو او په ډیزاین کې مختلف شیونه دي مثلا سټیل ډیزاین کوي کنکریټ ډیزاین کوي ووډ ډیزاین کوي المونیم ډیزاین کوي شیر وال کوم ډیزاین کوي نو هغې مربوط مونږ کنکریټ ډیزاین دی اوسپنیز کنکریټي ودانۍ ده په دې نه کلیک کوو کله چې دې نه کلیک وکړو اوس دلته اول مهمه خبره چې دوی باید کوډ ته انتخاب کړي ای سی آی امریکن 383 کنکریټ کوډ دی او په انډین کې ای 456 همدارنګه په نورو مختلفو هیوادو کې د دلته دا ټول کوډونه شته یعنی د هر هیواد کوډ چې موږ وغواړو یا کوم کوډ څخه استفاده کوو هلته انتخابولی شو میکسیکن کوډ دی یا نور کوډونه دي او یا د ډاکټاریټي چې هم په نظر کې نیسئ موږ هغې دپاره ویلي دي چې کومه ودانۍ دپاره ډاکټاریټي ډېره مهمه وي بیا آی اس 1920 په انډین کې بیا په نظر کې نیسئ ښه عادي ودانۍ وي او د ملوړ سیزمیکي هغه کې نه وي زیات منزل لرونکي نه وي هغه کوم کټګوري ته چې ډاکټاریټي ډېره مهمه ده کوډ په تطبیقېږي هغه لاندې لري چې موږ بیا 456 کوډ ورته انتخابوو یا که امریکن کوډ کې مشکل نشته که یا انډین کوډ کې بیا امریکن کوډ کې اخري ورژن مثلا 2007 دغه ورته انتخابوو صحیح شوه په دې کې اوله خبره چې ته کړای شي د دې دپاره ځینې پارامترونه یا خپله دغه سافټویر چې دی دغه کې چې کوم شیونه خپله دي که چېرې ته ورته تعریف نه کړو هغه په دې تطبیقېږي مثلا د دې کوډ مطابق ته کنکریټو ته بیم ته څومره کور ورکوې مثلا 2.5 سنتي یا تعداد ته 7 سنتي ورکوي یا 15 سنتي ورکوي هغه کوډ خپله چې کوم شرایط دې ته وضع کړي دي هغه خپله په تطبیقوي که چېرې بیا د دې نه بغیر ته کوم تغیرات کړي ولې په کوډ نه یعنی کوم خاص هغه ته غواړي چې مثلا بیم ته کور د دې په ځای چې کوډ 2.5 سنتي نه سي ته 2 سنتي ورکوي ته کړای شي د دې ډیفاین یا کو کنکریټ مارک ټکې یا نورشینه یا د پولادو مارک نو د ډیفاین پارامتر لري موږ کړای شو دغه شی کو انتخاب کو دې نه مخکې یو بل شی شته که چېرې دلته خو دا ټول شیونه شته صحیح ده مثلا دې پوره کلیر کور څومره دی یا ډیپ دا شیونه څومره ټکې یا د پولادو اعظمي ما اساسي سیخانو مارک څومره دی ای پی او دویمي سیخانو دی یا مثلا د دې د کنکریټو مارک څومره دی دغه ټول شیونه د دې ځای څخه موږ کړی شي وټاکو خو که چېرې ته غواړې چې ځینې پارامترونه د دې لیست ته راشي یا ځینې د نشي رو په هغه لیست کې کړی شي د دې ځای نه دې خوا ته انتقال کړي اوس دلته ټول پارامترونه موږ ته راغلي که موږ کوم تعریفوو تعریف یې کوو که کوم نوي ضرور نشته دا کوم تاثیر نه په لري خالي هغه لیست کې د کوم پارامترونه شامل وي کوم د نوي شامل خالي په دې پورې اړه لري ښه په دې کې مثلا موږ اول رڅو کور کې ګوتې نه وایي ځکه کوډ چې کوم کور ورته نسي کلیر کور هغه صحیح دی د سخان دپاره اوس اف سی مونږ ته مهم دی د کنکریټو مارک ځکه چې مونږ ودانۍ ډیزاین کوو نظر دې مارک ته مونږ نه ډیزاین کوو چې پروګرام کې کوم دلته لیکل شوی دی کېدای شي مونږ 2.5 ته یا 300 مارک ته هغه کوو یا مثلا 3.5 ته نو د دې لپاره مونږ مثلا 2.5 مارک ټاکو صحیح شوه نو 2.5 مارک دلته 1500 نه یا مونږ مسې کوو 15,000 وکړو ځکه دا کیلومیټر پر متر مربع دی کنکریټ مارک مثلا 15,000 وټاکل د پولادو مارک هم ورته ټاکو ځکه کوم پولاد چې دلته په دا کې دي
یو څه موږ 415 موږ دلته پیدا کوی شو یعنی دا 414.8 دی کنه نو موږ هغه نورمال چې دلته کوم پولاد پیدا کیږي یو 15.3 یعنی دلته کیلو نیوټن پر متر مربع ته وخت دي ځکه دا واحد پر کړی دلته 415 مارک شه دی څه شو ها بل د پریز خانو مارک کړی شي چې یل سټیل وی ته په هغه د پسی چې تا دغه قیمت وټکی هغه ته 25 مارک هم ټکا شي ابل یل سټیل پر سم دی 2.5 دی کچیر ته دوه رقم څه خو نه استعمالوي نو کړی شي هغه 2.5 وټکی خو دلته موږ ټول مثلا یو رقم انتخابو Entonces, las zonas diseñó que la circo grade que le شوی دا د سره سره به دا د کنه شپه تا ګریډ یا متصل ګریډ تاسو د ځان د مخې کلیو خو هغه ګریډ خو بیا هغه معلومي چې مثلا 1500 ګریډ چې دی د متصل خو ابو روسي کازاکی څه خو بي اکی بیا په شپته دا غږی شپته مثلا کېدای شي کیلوګرام پر سانتي متر مربع کوم بل واحد نه استفاده کړی خو اوس مثلا شپته ګریډ خلک کنه 2.5 مارچ لای کنه دا ته مونږ 25 ګریډ یې لکه شپته چې دی لکه شپږ سو اف واي جی وی نه ای مقاماتي دغه 415 چې دا یا یو څلوي ګریډ یو څلوي نیم ګریډ داسې نه دی 415 دی یا مثلا 1500 اف ای 1500 شپیتا ګریډ شپیتا زره پوینټ انچ مربع هغه په موټو چې واحد بدل وي خو هغه روسي سیستم کې نه هندي بخنه غوړم بریټیش سیستم کې پوند دا شنه استعمالېږي او په هغه کې بیا موږ نورمال ډول چې کله نیوټن یا هغه کې یو هغه موږ سم درې ګریډ لرو یو اف ای 415 چې دا هاي سترینث غدي ایدینه چې ډېر لوړ مارک دی هغه بیا د عمره ټکټیلیټي کېږي موږ بیا چې هغه ځنه وخت موږ نه شي استعمالولای اف ای 450 دی بعد اف ای بل 500 دی او ټي ټي چې دی 2.5 دی یعنی دا څلور رقم څخه تقریبا موږ په امریکن کوډ کې هغه د عموما چې موږ په کتابونو کې بل خو نظر واحدات ته کې د مختلف هیوادونو ته مختلف هغه اندازه شي هغه شکل واحد ته موږ وړو کړای شي لکه اوس کانګریټو مارک شه دی ځینې مارک پی سی آی نه ځینې هیوادو کې کېږي او ځینې ځکه چې کیلوګرام یا کیلو نیوټن پر متر مکعب باندې دا شي ها د عموما چې موږ دلته استعمالو مثلا اف ای یو نرم څه خوندي کنه یو د ساس خوندي او اف ای 500 یا 550 به دلته استعمالېږي نه دا عموما چې موږ استعمالو های یل سترین دی او یل اکثره هغه څه خوندي چې هغه خو مثلا دلته په افغانستان کې استفاده نه تر کې هغه به نرم څه خوندي دي هغه وی یو ته پوره موږ 2.5 لیکو په نورو هیوادو کې شته مثلا د رنګون لپاره دی یل څه خوندي استعمالېږي د لپاره چې مصارف کم شي او هغه لپاره دی د های سترینث لوړ مقاومت لرونکي څه خوندي استعمالوي د 415 موږ هغه لپاره ټاکل شو یا هغه څه خونو مارک چې څومره دی سي دا نن کچیر ته کیلوګرام باندې درکړی وي غي مقاومت یا په پوند درکړی ته کیلو نیوټن پر متر مربع ته وړاوه یا دلته په سافټویر کې واحد ته بدل کا صحیح شو ها دا مثلا یو څلوي ګریډ دی څنګه نه څه شو ورسته ټول یو ځای کو نو څه شو کنه غواړم مټکوي زه خالي اول کې دا به دټ شي اریا او بل کوم ور کړو په دا ورکړو ها بل ماکسیمم غ اعظمي قطر د دې ته غو پروژه ته ډیزاین کوي د کې د اعظمي قطر څومره راشي مثلا 2 میلیون زیات نه غوړي چې په پروژه کې استعمال کوي یا د 15 میلیون زیات نه غوړي استعمال کوي صحیح شو ځکه سافټویر بیا غا نه دی تنسي کچیر د محدودیت دلته تفاوت کوي یعنی مثلا موږ چې 2 دی او دا بیا هم چې کوو اټکو او ماکسیمم دویمي څه خونجي دي یا لکه یو اساسي څه خونجي یو پرهي څه خونجي یا رنګون دي پر نور دي پر استعمالي یا اعظمي قدرت دي مونږ چې 12 دی یا د څه وی لاس نه د لوړ نه استعمالي مثلا او په دې کې بل چې دی مینیمم غچ قطر دی اساسي څه خونجي څومره وی لاس دی یا دلته مثلا مونږ سلبونه نه دي نولې به دغه کې आवाज چي دي په یې ګډر نه دي مونږ چې کم تر کم 12 نه دي ټیټ نه نسی
صحیح شوه او منیموم د دې دویمي سخون چې دی هغه د ځینې کېدای شي ځینې خلک شپږ ملي استعمال کوي صحیح شوه موږ ویل چې د اوته ملي نه دی چې وي ټیټ دی نه وي دا ګرځمک شو لکه یس دویمي سخون هغه دی چې لکه ګرځمک دغه شی دی پر استعمالېږي اساسي هغه دی چې موږ د هغه په توله اچوو یا غازري کوتر د څومره وي اعظمي د څومره وي ښه دا دواړه اډ کوو دا مو اډ نه کړو که نه دا منیموم دا مو نه دی اډ کړی او دغه نه کړه ښه بل په دې کې ځینې نور شیونه ته کړای شي هغه کې خو دومره مهم نه دي ځکه کوډ کې کوم شرایط چې دي هغه خپله په تطبیق کېږي لکه ځینې شیو کې موږ محدودیتونه لګول لکه په دې کې موږ وایو چې اعظمي قدر د 25 نه یا 22 نه لوړ نشي استعمال یعنی دغه شیونه ضرور دي چې موږ یې تغیر کوو وایو اوس بل یو دی چې دې کې ریشي ده د سیخانو فیصدي ده په یوه مقطع کې د سیخانو فیصدي نظر انډین کوډ ته مونږ وایو چې دغه باید د 4% نه د دغه د ازغري مقطع د مساحت صحیح شو ټول مساحت چې مونږ محاسبه کوو دغه 4% نه باید زیات استعمال نشي که چیرې د دې نه زیات راتله مونږ باید مقطع زیاته کړو صحیح شو او په ځینو حالاتو کې په یو کې مونږ کړای شو تر 6% پورې استعمال کوو خو هغه کوډ یې چې ښه خبره دا ده چې تر 4% نه باید مونږ شي کوو عموما زیات نه کوو که چیرې بیا ته غواړې د روپیو دپاره په ځینو برخو کې 6% استعمال کول ته محدودیت وي په یاد نه شولو یوله هغه کوډ اجازه ورکړې ده تر 6 پورې په انجن کوډ کې نو بیا ته کړای شي ته 15% یا 9.5 ورکړې په یې بعد نه شو زیاتول ته په یاد شي کې دا پیل کې دا ته بیا دا کړای شي پیل کې د دې هغه چې کې 4.5 کې یا څومره کې یا دغه فیصدي ته نور کموي ته چې 3% نه زیات شي په یوه مقطع کې رونه شي هغه به ځای مقطع بعد زیات اکثره دا مشکل په پایو کې بشيږي په هغه کې دومره زیات نه رسي په ګډرونو کې دا فیصدي 4 ته نه رسیږي څکله خو په پایو کې ځینې برخو کې ته کړای شي دغه فیصدي ټیټه کې یا لوړه کې یا دغه 4% خپل کو غنونه دی سافټویر دغه خپل شي کې پرګه دی او که چیرې دا کې تغیر ولې دا هم شي کولای شي اټکوای شي نور شنه په دې کې مهم نه دي چې واري کوسې ده یعنی دغه ضروري شونه چې موږ چې کلیر کور کچې ورکوي چې ته وایي چې کلیر کور بیا ته مجبور یې چې ګډرو د پر ځون ته ورکې په یو د پر ځون ته ورکې یې ځکه ټول د پر یو شی نه وي اته کړای شي دلته ورکې خپل کوډ نه سي هغه شي دی دقیق دی هغه نظر کوي کوډ بیا کوډ ته باید کوډ چې کوم کوډ چې ما درکړی دی هغه چې کله کور برخې ته لوشي د ټول شي دلته عموما 15 سانتي د اسلام د پورې رسي نه 15 ملي کنه وړي 1.5 سانتي 2.5 سانتي پورې تر ګډر د پتانسي په یو کې د 2.5 نه تر 4 پورې ده اعظمي اندازه نه دی په هغه کې کو د سافټویر ته نه لږ کې دي نظر ته مقصد دی ته خان په ستې د اندازه کې نسی او بیا کله چې ډیزاین کې موږ راپورټ کې تخیل چې کلیر کور د دمره ده او په تعداد کې موږ تر 2 سنتي پورې 15 نه تر و پورې چې هغه کو هغه نظر صح محیط سره یا داسې برخو کې چې وي چې ته وبو یا تیزابي هغه محیط زیات وي په خوره کې بیا کله چې دا لاس سنتي ته ورسو په تعداد کې هغه نظر یو چې کې پات کې په دې کې هغه ضروري شونه موږ وایو چې هغه موږ کور ته موږ د کسه دا ډیسټنس فرام سرفیس اف د ممبر د سطح نه تر بهراني سیخ پر کوم بهراني ولته سیخ چې وي هغه تر څنډې پورې هغه فاصله که چیرې ته غواړې چې په دې په یو ګډرونو کې خپل زون نه تطبیق کې خو هغه ته خپل نورمونه په اساس هغه ته کوډ مطابق ټاکي چې ته چې خالص مثلا 2.5 دینه نه سي 2 سنتي ته کوډ تر 2 سنتي کې همیشه ځور کړی دی ته هغه دلته وځه کولای شي صحیح شو خو دا واحد به چې په متر نه دی ته صفر شای صفر 2 ورکړي یا شیر وال دلته تو ډیزاین کول هغه د پوره ته 1 سنتي ورکړي ونی ما 2 سنتي هغه ته کړای شي کوډ 1.5 سنتي ورته رسي کم تر کم ته کړای شي 2 کوي چې ته بیا به د دې ته ضرورت پېښي چې دا مونږ پات کو دا ټول شي مونږ دلته اډ کړو صحیح ده اوس کداز کې داسې شي نه وی چې په وی برخه پورې اړه لري هغه په یو برخه نه اساین کوو کچېر په ټول ودانۍ سره اړه لري نو بیا باید په ټول ودانۍ باندې شي کو تا اساین کو اوس مثلا کنکریټ مارک مونږ نه غوړو چې په یو د پوره ځون ته مارک استعمال کو ټول د پوره یو مارک استعمال او ځکه اساین ټو ویو یعنی په ټول ودانۍ دغه مارک تطبیق شي کچېر بیا ته محدودیت ولري چې د څو منځلونو کې یو رقم مارک وي په یو کې هغه بیا ته هغه برخه باید سلیکټ کړي هغه د پوره 2.5 مارک ځون ته اټ کې او 300 ځون ته اټ کې کډوره رقم لري صحیح ده بل دغه پولا د هم په ټول غني
ویو او دویمي څخه مقاومت هم په دې تطبیق شي هغه یو رقم څخه مارک او بل د پولادو هغه قطر اعظمي د اساسي څخه اعظمي قطر دی په ټول هغه دي چې هم په یو نه دي شي هم د ګډرونه همدارنګه د بل صحیح شو یعنی دا کې مو چې څومره لیس چې دا کې کنور شي نه ته خپل خوا کې جوړوي دا کړه چې بدنه شي کې تطبیق کې هغه مهم شي نه موږ دلته اډ کړو ځکه په پلاد ما کنګریټو ما موږ نشو کړی چې د دې مطابق وو پلاد کې د شي موږ دلته هغه نه کو پیدا شروع سافټ ویر کې کوم مارک نه ولای دی نو دا شي نه به چې کو تغیر کو ها اوس بل اخیری برخه ده دې کې موږ کوم عنصر چې لرو یو د پر موږ کمانډ اډ کوو چې کوم شای ډیزاین کوو اول موږ ګډرونه ډیزاین کوو نو اډ ډیزاین بیم نکلی کو او دا چې کوو اډ کوو دویم موږ په دې سبغه کې کومه پروژه چې موږ کومه ودانه انتخاب کړې دې کې کله پې هم لرو دا چې کوو اډ کوو او دلته موږ کوم ممبر یا د سلپ ډول کوم الیمنت نه د انتخاب کړی سطح هغه به بلغه کې وایي سید هغه هم په ډیزاین کېږي سطح په ډول خو په کوم میتود چې راته به د فاینایټ یو موږ د لوس پاسته چې کوم سلب ډیزاین کوو یو فاینایټ الیمنت میتود یو د سټرکچر انالایز یو فاینایټ الیمنت میتود په ماسترا کې څنګه خلک ا دې پلیټ په ډول ډیزاین کیږي نیغه نورمونو مطابق د ته ډیزاین کوي یعنی سافټ ویر یعنی ته د یو سطح چې د یو سلب دا په لاسو یا په شلو وړو سطح په یو فاینایټ الیمنت میتود په واسطه شي هغه به یو سطح ته چې کوي ډیزاین کوي هغه به ورس کې وي په برخه کې یا شیر والوي تو خړې ویغه دی پر بیا هم سطح استعماليږي دا دیول چې کنګریټي دیول چې کېږي بیا دا انسور اټ کوو اوس دې سپور نه لرو کدل تشتانه بل ټیک اپ دې ته چې د توته دې اوټپوټ راوځي چې څومره کنګریټ ټوټل دوی استعماليږي او څومره پولاد په دې کې کوم کوتر ولا څو کیلومتر یا څو کیلوګرام استعمال شوی دي نو کچېره دا بټن دی اډ نه کړول ته دا هغه اوټپوټ نه راوځي او کچېره دا دی اډ کړو بیا دا هم درته ښیي صحیح شو ښه دغه اوس صحیح شو ګډرون ترڅو ګډرونو کمانډ نکلیکو اوس مونږ پیګو چې ګډرونه چې ته دي ایکس او زد ته موازي دي هغه به سلیکټ کو یو ایکس دا او بل زد صحیح شو او ساين ټو سلیکټ دی بل پای دی پر موږ وای ته چې موازي انتخاب کو ټول پای به کړو شي صحیح شو نور په دې کې خالي یوازې چی کو موږ انالایز کو او ورسره به د ریزلټ کسو د ټول به شي ډیزاین شي کله چې ډیزاین پارامترونه چې بیا به د انالایز کې ته مخکې انالایز کړی د خو انالایز سمونه لري اوس به د انالایز کې ته د ډیزاین سره د ودانې هغه هم پولادو اندازې ته روبسي د ټول شي نه پیوځي ښه اوټپوټ ته تلای شو کوم جنټونه چې موږ ازاد کړی و دا هغه ورننګ دي څه ریزلټ نصر ته کچې ته خلی کنګریټ ډیزاین برخه ته څه کنګریټ ډیزاین کې څه نور لډونه مکه شي نه ګوره مثلا دلته ډیزاین کلیک وکا اوس ار یو ګډر دلته ته ښه دا مثلا تو اول ممبر چې بیم چې دی دې په پوسنۍ برخه کې څومره غدي سهانه مساته یا څومره ملي متر مربع ته ضرورت دی
او مثلا د دې نه وروسته په دې منځنۍ برخه کې څومره ته ضرورت دی او کله چې 1 متر ته رسیږي په 9 متر کې څه شوه او د ګډر ټوټل وګدول دلته چې څومره دی په مختلفو برخو کې چې څومره پولادو ته ضرورت وي اخیری 2 متر کې مثلا څومره هغه ته ضرورت دی ته او ټاپ برخه کې لوند برخه کې لوند برخه کوم چې ضرورت نشته اته ته صفر کې خو بیا دلته دوا سخون بیا چې کله هغه مرسته مونږ بل زیاتلور شو هغه ضروري سخون دوا سخون یا کم تر کم دا باید شي په نظر کې ونیسو دغه رقم کالم ته کالم ویني مکتب مساحت او یا د دې لپاره څومره سټیل ته ضرورت دی ملي متر نه او د هغه همدارنګه د دې هغه ارزي سخون ګژ د مکونه څه شو ټایر ریسپورسمنت او ته ملي ده او په څوک ده ریکټنګولر شکل ده یو لیک ده څه شو او په یو سلو 90 سنتي ملي متر کې یا 9 سنتي کې سنټر ټو سنټر او د دې نور ضروري معلومات مثلا انټرسیکشن ریشیو ده دا د کوډ هغه سیکشن کیپاسټي بیسټن د کوم لوډ ته نظر د اعظمي ډیزاین کړی دی نظر کوم لوډ کې سره ډیزاین کړی دی مونږ هغه دریم لوډ چې دی لوډ کمبینیشن ته یعنی دا ټوله ډاټا دلته تاسو ته کې یا همدارنګه مو ته په ګډرن کې ګژنه مکو خان نه څرګه نه ټوله په یو شی وخدار اچ مونږ کله ډیکټالیټي کوډ تطبیق کو مونږ چې کوم ودانې هغه ډیکټالیټي په ډول ډیزاین کاوت کې بیا په یو برخه کې دغه اله برشپګ په یا کې ډیر نږدې ګژ مخه یا منځ برخه کې بیا لګول لري او لون برخه کې بیا شي په نږدې سره کې په دې کوډ کې تقریبا یو شی دی ته کې ځکه ډیکټالیټي کې چې کوم عنصر کې ضروري بیا کې بیا دا رقم ته کې په یا کې اول په دغه کې د دې لپاره ګژ دمک دلته شته کدلته نه بل برخه کې کې دلته خالص هغه خالي اساسي سخون اوبه دې ځنه کته شو مثلا د یو ګډر مونږ انتخابو دلته دغه برخه کې دا برخه کې ټول شنه د تکیسه شو نظر کوم لوډ کمبینیشن ته د دې هغه څومره د مومنت سره کوم مسکیږي دلته لوډ کمبینیشن ته بل شي دغه ډیپلیکشن سره کوم کوم مسکیږي او دغه چې د کنګریټو ډیزاین په د اوله برخه کې څومره غته ضرورت دی ولته خلی ته په ایریا نه وکړل شو دلته چې سیخ کوتر نه اړولای دی کچېره ته غوړي چې ایریا نه خپل یو ډول سیخ کوتر ته ټول ګډرون کوړی بیا غي څخه استفاده کړی شي او کچېره دغه سیخ کوتر استعمالوي 3.5 ملي په دې برخه کې او د منځ برخه کې 3.12 ملي او دلته بیا هم 3.14 ملي او ګژدمک څومره دی دیالاس په ټول ګډر کې استعمال شوی دی او ته ملي دی او سنټر په سره څومره ده 150 د دې څومره کنګریټو مارک څومره ده 2 میگا پاسکال چې مونږ ولایو نه دی پولادو کنه غوړم دی پولادو اف وای څومره ده د جیومټري د ځنه کتای شي ته ارتفاع څومره ده ال څومره ده صحیح شو پراپرټی کتای شي د دې کوم خاصیت چې ته 0.15 ارز ورکړای داس کې ته کی یعنی د ټول خاصیت په دې ټول برخه کې لوډینګ د څومره په دې باندې اټکلای دی او د شیر بینډینګ ډیفلیکشن د ټول شنه دي نه شي کولای شي یا هم دلته متوجه چې پوست پروسس ته څه مخکې چې ویلې وو خالي دغه یو لوډ کمبینیشن ته برګه صحیح شو او دلته بیا د دې مختلف شون ته کړای شي چې کې یا ډیپلیکیشن چې کوي یا مثلا ډیسپلیسمنت یا ریاکشن یا هم کسه ډیسپلیسمنت د دې برخه څومره اخري نقطه کې د ایکس محور یا د زد محور څومره به ځای کې د نه د کرامه کېږي لکه صفر شرایط څلور نه وي یعنی دلته لیټرال لوډ نشته فیزبل یعنی دومره څنګه طرف ته نه خوځيږي چې د کې زلزلې قوا یا بوت قوا یا نور بیا بیا څنګه طرف ته کې شي دا لاس ملي یا شل ملي ډیسپلیسمنت په ځمین نقطه کې رامنځته شوی وای ښه بل د دې ځای نه موږ چې هغه کته شي هم مومنټونه کته شي یا ډیپلیکشن کې څه شو دا ټول شنه د ځینې مونږ چک کولای شو او د دې مقیاس نو پیږي چې مقیاس لوي وای شي څه شو او یا شیر پورسي کې څه شو یا کوم ځنګړی عنصر کې ځون ته کې تر شي یا
اپیزیډ کسې په کوم عناصرو کې چې اپیزیډ کار رامنځته کېږي ته موس نشته دا په موس نه د سکرول بټن دا لو یواشي د میکیاز د کوم کوچ نه بریکي یا هم د سکیل نه مونږ کړای شو چې هغه شی په میکیسونه یو سکیل هغه نه چې کوم قواوی سامي نه بریکي صحیح شو بل په دې کې هغه مخکې شنو مې لیدل چې د دې نه مونږ ریپورت کتای شي صحیح ده یا د بیم کې اعظمي په اند فورسز یا مومنټونه یو ځانګړي عنصر مونږ انتخابوي غیر پر ادا کتای شو یا ډیسپلیسمنت کسو یا مثلا سپورټ ریاکشن کسو دې ځنه کته شام دې ځنه کته شو ښه دا که څه قواو له سره کومه به ځای کېدنه یا د حرکت رامنځته کېږي دا ټول شي نه دي مونږ کېدای شي یا هم ریپورټ یې کسو ریپورټ کې انپوټ کې د کوم شیان مونږ ته شامل کی لوډ کمبینیشن دی کې یا لوډ کیسز د مونږ ته ورولي انفارمیشن دی ورولي عمومي ماتیریال یا د سیکشن په باره کې د معلومات ورولي او ماتیریال دی ورولي او د نور مثلا سپورټ دا شي نه د ضرور نه دي او لوډینګ دا شي نه دی ورولي आउटपुट کې د مثلا موږ ته چیر ولي ډیسپلیسمنت مکه پکوري یا بیم فورسز سمري اوسه انپوټ آوټپوټ نه څه مطلب ده انپوټ چې تو کوم ورونه پټ کړی دی هغه ډاټا د تو ته رپورټ کړولې چې دا لوډ مو په دې نه اپلای کړی دی رپورټ کې چې ته وړې आउटपुट کې چې تو ته کوم قواوی مومنټونه یا ډیسپلیسمنت محاسبه کړی دي یا سخانه مساعد دا شي نه د دې څخه مثلا ریاکشن غوړي مثلا utilization مثلا داسې نو موږ انتخاب کړو څه شو که کوم پکچر ټول ته وسلی هغه کې وروسته شي څه شو پکچر بولته او ته هیڅ سره کوم څه کیږي نور شي مثلا دلته ضروري هغه ته په رپورټ کې وروسته شي او دا وکي کوو دا رپورټ شو څه شو یا پی ډی اف تړوي او یا ته شي کوي پرینټ کوي result څو او کنګریټ ډیزاین دلته څه شو دا هم پرینټ کوي شي چې وګورئ څه شو راسن پرینټ کیږي نه پی ډی اف تړوي شي راشي پی ډی اف ته وړه ولته پرینټ آل ممکن کړی دلته دا کې بیا ټول شي نه ترځي صحیح ده خدا ول بکی په سلاو نه سب هي زیاتېږي بکی زیات شي अनि بیم ډیزاین د ټول شي نه دلته شته اول سیکشن وستو نه کېږي کنه سیکشن پرینټ کوي شي سیکشن دې زیاته څو ها دا بیا دا هم په ډیپ تړای شي کنه دا نه خو نه صحیح شو سیکشن تر څو موږ چې دا ګډر موږ دې ګډر مکتب کسو دا غي تو خلی په کور دی دا ډایرکټ راشي دې زینه پرینټ کې یې په ډیپ تړای دا څنګه کې وزاده چې مثال اسومي ریپورت یې ورکړي ټول سیکشنات تر اوسه یا نه هغه ته چې په سټارټ پرو کې دا مشکل شته اول دی فهغه کې چې دی سب کې بیا ریپورټ نه هغه سب کې نه اصلي هغه ګډرو دی پر ډیټا استعمالوي سب بیا تعداد دی پر دی په دې کې بیا ډیټایلینګ ټول حوازې دي صحیح شو صحیح ده سټارټ پرو په دوه طریقو ډیزاین دی یو دا طریقه چې دی ته موږ ډیزاین وکړو یو بل طریقه دی بیا دولته کېږي هغه بیا یو رسکور لګ پوکو کنګری ډیزاین هغه بیا د هر یو غچ دی بمونه ته مونږ کټګوري ورکوو د کې بیا هم یو څه ډیټیلینګ دی ته ها
دی او سر بحث دی. سر بحث دی.